السلام علیکم. د هر کور مکتب ګرانو زده کوونکو د پښتو ژبې ترکیبي یا تړلو تورو 14 لوست ته ښه راغلاست. د 14 لوست له پیل څخه د مخه دا دوې پوښتنې جواب کوي. اول، د معلم په کلمه کې عین په نښه کوي. دوهم، د مغز په کلمه کې غین په نښه کوي. اوس نو خپل نوي درس ته ښه متوجه سئ او په دا 14 لوست کې د دوو تورو ف او قاب ترکیب یا تړل د نورو تورو سره درښیو. دا شکل چې تاسې وینئ ف ده او دا هم د ف شکل دی چې د کلمو سره په سر کې په دغه شکل راځي. اوس نو د فیل په کلمه کې وګورئ چې په سر کې د ف شکل په سور رنګ لیکل سوی دی. د ف دا شکل چې لیدل کیږي د کلمو سره په منځ کې راځي. مثال ته یې د مفلس په کلمه کې وګورئ چې ف په سور رنګ کې لیدل کیږي او د ف دغه شکل چې لیدل کیږي د کلمو سره په پای کې راځي. مثال ته یې د انصاف په کلمه کې وګورئ چې ف په سور رنګ کې لیدل کیږي. اوس به د 14 لوست دوهم توري قاب ته راسو. دا شکل چې تاسې وینئ او لوړ دوه ټکي لري قاب دی او دا هم د قاب شکل دی چې د کلمو سره په سر کې راځي. اوس نو د قلم کلمې ته وګورئ چې په سر کې د قاب شکل په سور رنګ لیکل سوی دی. د قاب دا شکل چې لیدل کیږي د کلمو سره په منځ کې راځي. مثال ته یې د مقیم په کلمه کې وګورئ چې قاب په سور رنګ کې لیدل کیږي او د قاب دغه شکل چې تاسې وینئ د کلمو سره په پای کې راځي. مثال ته یې د حق په کلمه کې وګورئ چې قاب په سور رنګ لیدل کیږي. د هر کور مکتب ګرانو زده کوونکو تر راتلونکي 15 لوست پورې تاسې د خپلو ورونو او خویندو سره داسې کلمې پیدا او ولیکئ چې په سر، منځ او پای کې یې ف او قاب توري راغلي وي، تر څو چې ښه مو زده سي. خوشحاله ژوند ولرئ. په مخه مو ښه.